الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم. سورة الحجرات ترتیب مصحفی په اعتبار سره دا 49 نمبر سورت ته دینه مخکې موږ 48 سورتونه ترجمه او تفسیر سره وویل. نزولی په اعتبار سره 106 نمبر سورت ته ټوټل 114 سورتونه دي قرآن مجید کې، نو دا په اخرینی سورتونو کې ده. دغه سورت کې الله جل جلاله مسلمانو ته د مختلف آدابو بیان کوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مجلس آداب به ذکر کوي چې د علیه الصلاۃ والسلام مجلس تر درومه نو سرنګ بر درومه علیه الصلاۃ والسلام ته आवाज کوي، هغه ته سرنګ आवाज کوي، هغه سره کله کلام کوي، ژغېدو سره کوي، نو سرنګ ژغېدو به سره کوي. دغه پکې الله جل جلاله ته بیانوي. ابتدائی آیت یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله، د الله جل جلاله د پیغمبر د حکم نه د هغه د اقول نه تاسو په قول کې سبقت مه کوئ. مفسرین فرمای چې یو قبیله و بنو تیم دا مسلمان شوه، نو په دغه کې دوه کسانو، یو اقرا بن حابس و یو قعقاع بن معبد و، دا پکې سردارونو. د دغه قبیلې اوس کوم انتظامی امور دی په دغه دوه کسانو کې د هغه چاته حوالی شي. دغه د پوره علیه الصلاۃ والسلام ته دوی رغلیو، مشرون یې سره و. مجلس کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم و او عمر رضی الله تعالی عنہ هم و. نو عمر رضی الله تعالی عنہ چې قعقاع بن معبد د دوی مشر د دغه او د هغې صفات خوبه یې شروع کړې. ممکنه تو لږ اواز تیز شوی، هغه هسې اواز چګ و. او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د اقرا بن حابس رضی الله تعالی عنہ د هغه مشوره پیش کړه او د هغه خوبۍ بیانولي شروع کړل. دا نه چې دوی خپل منځ کې جګړه کوله، جګړه هغې ته چې د خپل شي صفت کوي او د بل عیب بیانوي، او که صرف د خپل شي صفت بیانوي د بل نه خاموش شي، دا بیا جګړه نه ده. نو دا خپل کوم اتو مطالبات او په ښه انداز پیش کول دي. دوی کې هم خو هغه علیه الصلاۃ والسلام یا خاموش ته، الله پاک ته دغه عادت خوند ویر نه کو. الله وایي چې یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله، د الله جل جلاله د الله پاک د پیغمبر نه مخکې تاسې تقدم مه کوئ. هغه یا خاموش ته، هغه یا څه نه دي ویلي او تاسې دم را لګیا د خپل کوم مطالبه مو د چا متعلق دو آپ زور شور سره بیانوئ، نو داسې مه کوئ. بیا او درنګې ولا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي، خپل اوازونه د پیغمبر د آواز نه تاسې چګوئ مه، چې هغه په کوم لیول باندې انداز د غږېدو دا نه چې ته هغه نه چګ غږېږې. خو د عمر رضی الله تعالی عنہ خو قدرتي طور باندې آواز چګ و. دا آیت چې نازل شو چې تاسې د پیغمبر نه مخکې چګې خبرې مه کوئ، د هغه په مخ کې هغه آواز نه بلند آواز تاسې مه کوئ. نو بیا عمر رضی الله دمره ټیټ ټیټ غږېده د ادب او د حیا د وجې نه، د الله د حکم د وجې نه، چې کله کله به علیه صلات والسلام اورېدل هم نه وي چې ته لږ بیا ووایه، دومره پکې ادب. ثابت بن قیس رضی الله تعالی عنہ دا هم هغه صحابي و چې دغې هم ډېر انتهایي چګ آواز و.
نو د چې کله د آیتونه نازل شل دا یې اورویدل نو بس په کور کې کښېنسته او ژوړي ځکه چې الله پاک یې پسې ورستې ویلي دي که ته په دغه انداز لګیای د پیغمبر د الفاظو نه د هغه د غږېدو نه د آواز چک کړه ده او چونکې په دې کې چې د بېادبۍ نوعیت وي صورت چې د بېادبۍ پکې ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون تو ټول اعمال دا به ضایع شي تو ته به یې پته هم نه وي که د استهزا په طور باندې څوک به دغسې کوي نو بیا په دې باندې سړی کفیریږي هم دې وجې نه اوس هم آداب دغه دي چې مسجد نبوي ده که کوم مسجد د هغې کې به سړی زور سره غږېدو نه کوي لیاني مجلسونه پکې نه کوي دا د الله پاک کور وي د علیه السلام روضه مبارکه دو د هغه د قبر خو ته اوس په هم څوک په چغه غږېدو نه کوي په روضه مبارکه بقاعده اوس هم د کومه جلۍ چې د پوس پکې دا آیت لیکلی ده لا ترفعوا یا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون چې که تاسې دغسې چک چک لګیای د پیغمبر په مخ کې اوازونه بلندوئ نو اعمال به مو الله ضایع کړي تاسو ته به د هغې پته هم نه وي نو دا په روضې مبارکې په د جلۍ باندې پوس دا آیت اوس هم لیکله ده بهرحال هغه کوم صحابي و ثابت بن قیس رضی الله کور کې پس نوسته څو ورځې ورشي جومات ته نرسي ژوړي پیغمبر علیه السلام پوښتنه وکړه چې هغه ثابت بن قیس چېرته دا خو زه وینه نه صحابه کرامو ورته وایي چې الله پیغمبره هغه خو چې کله نه دا آیت نازل شوه ده هغه یې چې موږ خو آواز پیدا شوی قدرتي چک ده بلند ده نو دا خو زه هم د پیغمبر په مخ کې غږېږه او چک غږېدلی دا خو ما ټول اعمال ضایع شوي دي مو سره خو هېڅ هم پوتې نه شول نو په هغې لګېده ژوړي علیه السلام پسې کاس وروسته چې مړه روی غوړوي نو چې کله یې روغوښته نبي علیه السلام ته یې چې بچیا شوشتا زندګي تېروه په خوښۍ سره ته جنتي سړی او ته خو چې د شهداو نه یې ګوره په ژمدونه نبي علیه السلام ته چې ته جنتي یې او ته د شهداو نه یې دا د علیه السلام پیغام ورکول و چې دغه ثابت بن قیس رضی الله تعالی عنه د ابوبکر صدیق رضی الله په وخت کې دا بیا په جنگ یمامه کې چې دا شهید شو او درنګې صحابه کرامو به ویل وی چې په ژمدوی کسانو کې چې په مخ ته مځکه ګرځي او جنتي وي چې دغه کس ته ځکه د متعلق علیه السلام ته ویلي چې ته جنتي یې نو دا آیتونه الله پاک رانازلوي درنګې دې نه بعد نوره د معاشرې د آداب چې د چا غیبت مه کوئ د چا پسې چا عیبونه چې دي هغه مه بیانوئ چا پرې ټوکې خندو مه کوئ چا پرې مسخرې مه کوئ دې نه بعد آیتونو کې هغه راولي یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان والا خلکو لا تقدموا بین یدی الله ورسوله تاسې ما مخکې کوئ سبقت مه کوئ بین یدی الله ورسوله د الله او د الله د پیغمبر نه مخکې واتقوا الله الله پاک نه وډور شئ ان الله سمیع علیم بشک الله پاک اوریدونکی ذات عالم ذات ته یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ای د ایمان والا خلکو تاسې مه اوچتوئ خپل اوازونه فوق صوت النبی پوس په آواز د نبی علیه السلام ولا تجهروا له بالقول او تاسې جهر مه کوئ دته بالقول په قول کې په ندا کې په آواز کې که جهر بعضکم لبعض په شان د جهر کولو د بعضې د تاسې لبعض د پوره د بعضې لکه ای آموش کې خو دغه عادت وي چې همزوله دی وي هغې ته سړی په نمایه یي چې یا زیده او زیده پیغمبر علیه السلام متعلق الله پاک منع وکړه چې دته به تاسې داسې عام خلکو غوندې آواز ندا نه کوئ یا محمد یا محمد په ټول قرآن کې الله جل جلاله په خپله نبي علیه السلام ته یا محمد لفظ نه ده استعمال کړه نو هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم څلور زویه ذکر شوه ده ما کان محمد ابا احد من رجالکم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل داسې نوم مبارک ذکر شوه ده خو نبی علیه السلام ته الله جل چې آواز کړه ده یا ایها الرسول یا ایها النبی یا ایها المدثر یا ایها المزمل القاب او صفات ته علیه السلام ذکر کړي دي او هر چې نور انبیاء کرام دي ته الله پاک آواز کړه ده یا موسی یا ابراهیم قرآن وینه ډکته خو نبی علیه السلام متعلق په داسې موندنه کې
چې الله پاک وي ته داسې اسم مغزا سره آواز نه کوي نو نور امت ته څه حق ته چاوي تی چونکې د هتیون بو علیه السلام سره به چې څه چار وه نو دروازې ته به ودرېد یا محمد اخرج الینا یا محمد اخرج الینا علیه السلام د اوقاتو پوښتنه نه کوي چې اوس دې ټیم کې دی خوب کوي آرام کوي عبادت کې لګیا ده او خوروک کوي څه کوي نه بس خپله مطالبه د چارې د دروازه ټکوه او آواز کوه الله پاک منع کړل چې که پیغمبر داسې تنګی اعمال دې ضایع کېږي ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون د دې وجې نه چې ضایع وشي اعمال تاسې وانتم لا تشعرون او تاسو ته پته هم نه ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله بشکا خلق چې دوی یغضون دوی ټیټي اصواتهم خپل اوازونه عند رسول الله دی الله جل جلاله دی پیغمبر خو ته د ادب دی وجنا اولئک الذين امتحن الله قلوبهم دا خلق دي امتحان الله چې خلص کړي دی الله جل جلاله قلوبهم زړونه دی دوی لتقوا دی پر دی تقوا لهم مغفرة واجر عظیم دوی دی پر بخششتا او لوی اجر ده ان الذين ينادونك من وراء الحجرات بشک سره هغه خلق ينادونك دوی ته आवाज کوي من وراء الحجرات ورسته د حجرینا کومه کمره د علی السلام دی هغه ورسته یا محمد نور وی اکثرهم لا يعقلون اکثر دی دوی لا يعقلون دوی عقل نه چار نه خلی دوی پیژینا ولو انهم صبروا او کچرته بشک سره دوی صبر کړه حتی تخرج الیهم تر دې پرې چې پیغمبر ته دوی ته اروتلوا لکان خیر له